حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بد سحر منځ وکړو نو مونږ ته به مخ مبارک راوړاو او پوښتنه به وکړه چې آیا پتا سو کې چا بیګاش په خوب لیدلې کچا به لیدلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بیان کړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته جواب او تعبیر ورکاو یو ورځ د سحر د مانځنه پس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک پختنه وکړه هل را احد منکم من رؤیا آیا پتا سو کې چا بیګاش په خوب لیدلې ده صحابه کرام ورته عرض کو چې نام بیګاش په خوب نه دی لیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما بیګاش په خوب کې دوا کسان اولیدل حضرت جبرئیل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام چې ما تراغلل او زیوی مقدس ازمکه ته بوتلم تر دې پورې چې مونږ د وینو یو نهر ته ورسېدو په دې نهر کې یو کس ولاړو د نهر غاړې ته یو بل کس سوچ داغه مخ ته ډیر کانی فراتو کله بچي د دې نهر والا دا کس چې کم غاړې تراتو او دراوتلو اراده به وکړه دې بل کس په پکانی باندې اوښتو په دې خلکه او بیرته به خپل ځای ته ولېګو مسلسل د نهر والا کس براوته او د بل په پکانی باندې وشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت جبرئیل علیه السلام او د حضرت میکائیل علیه السلام نه پوښتنه کوي ما هاذا الذی رأیته فی النهر دا کس څوک چې ما په نهر کې ولید نو حضرت جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل آکل الربا دا سودخور یعنی سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خوب لیدل او بیا حضرت جبرئیل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام ورته په جواب کې و فرمایل چې دا سودخور انسان نو د سودخور سړی ډیر سخت عذاب ده الله جل جلاله دې مونږ او تاسو وساتي من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الکبائر سبع اولہن الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حقها واکل الربا واکل مال الیتیم وفرار یوم الزحف وقذف المحصنات والانتقال الى الاعراب بعد ہجرته نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائل چې کبیره گناهونه داودی پدې کې اوله گناه دا د الله جل جلاله سره شریک ول په صفاتو کې او په ذات کې دویمه گناه پناه حق باندې څوک وجل دریمه گناه سود خوړل څلورمه گناه د یتیم مال په ناجایز طریقې سره خوړل او پنځمه گناه د جهاد نه تختیدل شپږمه گناه په پاکدامنو خزو باندې تهمت لګول او اومه گناه د هجرت کولو نه پس دوباره باندو طرف ته واپس کېدل نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې دا کبیره گناهونه نه یو په دې کبیره گناهونو کې اغا اکل الربا سود خوړل دي دا عظیم گناه ده او سخت وعید په احادیث مبارکه کې دې ذکر شوی دی ځکه الله جل جلاله فرمایي احل الله البيع وحرم الربا الله جل جلاله دا بیع حلال کړی دا او دا ربا دا سود حرام کړی دی نصوص قطعیه په دې باندې دال دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیث کې د دې تذکرہ شته مستقل ابواب په محدثین و حضرات ذکر کړی دي راوړي دي په خپل کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه مبارک یو حدیث ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ته فرمایل اجتنبوا السبع الموبقات تاسو د وو هلاکون کو شایان نزان بچ کئ قالوا یا رسول الله صحابه کرام عرض کو ید الله تعالی رسولا وما هن اغه مهلکات شدی چې انسان بچي قال نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل اشرک بالله د الله تعالی سره شریک جوړول والسحر یعنی سحر او جادو کول
وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق بنا حق داس کس وجل چې د هغه وجل الله جل جلاله حرام کړی وي البته که هغه په حق باندې او وجل شي نو دا خیر دی مثلا بل څوک وجلې وي یا شادي شده زناکار وي یا مرتد وغیرہ وي نو بیا خیر دی کمړی کی او بل چې انسان هلاکي نو اکل الربا سود خوړل دي سود او بل نبی کریم علیہ السلام فرمایي وتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات دی یتیم مال خوړل د جهاد په دوران کې د میدان جنگ نه تختیدل او ومداج په پاک دامنو نا خبر مسلمانانو خزو باندې د زنا تهمت لګول رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې دی او شیان نزان وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بین یدی ساعه یظهر الربا والزنا والخمر د قیامت سره نږدې به د سود زنا او شراب زیات شي د قیامت علامون یو علامه ده چې یو با ربا سود زیات شي دویم با زناکاری زیات شي او دریم با شراب خوري زیات شي کومه عام معاشره کې نظر وکړو نو سود زناکاری او دغه رنګ شراب خوري دا ډیر عام شوی ده د سرور کائنات د محمد مصطفی علیه السلام هغه پیشنګویی چې د پاسه سور لسو کال مخ کې دا پیشنګویی ور کړو چې د قیامت علامون و علامه ده چې سود او دغه رنګ زنا او دغه رنګ شراب دا ډیر زیات عام شي سو ورته ګناه نه وي الله دې وساتي امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی خپل کتاب کې لا یاتین علی الناس زمان لا يبقى احد الا آکل الربا فان لم یاکله اصابه من بخاره په خلق باندې بداسي و زمانہ راشي چې هیڅ څوک به بغیر د سود خورو نه پاتې نشي یعنی هر څوک به سود خوري کدی په خپل باندې سود اون خوري ردی بخار او ګرب ورته خامخا ورسیږي د دې حدیث نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صرف دراتون کې زمانه متعلق پیشنګوئی وکول مقصد نه دی بلکې اصلي مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې خپل امت د دین خبردار کی چې پراتون کې زمانه کې با دا سود دومره عام شي چې د دین ځان ساتل به مشکل وي لہذا هر مسلمان ته پکار دی چې دې لعنت نه ځان محفوظ وساتي او داسې ماحول جوړ نشي چې بیا په هر طرف باندې سود عام شي الله جل جلاله مونږ او تاسو ته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک معمولات باندې عمل را نصیب کړي او الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته پورین وساتي رب کریم مونږ او تاسو ته حلاله فراخ روزي را په نصیب کړي او صلی الله تعالی